السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی ده چې ورزش کول، باډي جوړول، بدن جوړول دا د شرایط د نظره څخه څنګه دی. محترمه په دې کې څه مشکل نشته که هلته عورت نه وي. لڅ بعضې کلبو کې داسې وي چې دا وردۍ تر کوڼیو رالوړی عورت ښکاره سي، هغه نو بیا دغه ناروا په وجه باندې د سړي غاړې کې بندېږي. نور خو ورزش د انسان دپاره یو صحت دی، باید یا وګرځېږي یا یو کلب ته ورسي یا یو کار وکړي. اوس انسانان خوراک کوي خو لیکن هضمي یې نه. پخوا به کار کېدی ډوډۍ به هم ورسره هضم شوه. دا اوس ډېر مرضونه او امراض راځي دا خلکو ته هم په دغه وجه باندې چې خواړه یې برابر وي، غذا یې برابر وي، خو هلته هضميه بیا نه وي. نو په دې کې چالان څه مشکل نشته محترمه، ځکه بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو وخت ځغاستلم، تر ده له مخه سولم. کوم وخت چې زما بدن دروند سو، غوښه یې پیدا کړه یعنې چاغه سولم. بیا په یو سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زه و ده یوازې ورسره ومځغستل. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ما له مخه سو. وایي ما ورته وویل دا چې زه چاغه سم په دې خاطر ته تر ما له مخه سوې. وایي ده راته دغه مسابقه د هغه مسابقې بدله وه. نو په دې کې څه مشکل نشته محترمه، صحت وساتئ. زما خپله ناسته ډېره وي نو همیشه مې دغه ته نیت چې زه باید وګرځېږم، ډېر وګرځېږم. نو هغه کوشش هم کوم خو وخت نشي پیدا، یا مېلمانه وي یا مصروفیات وي. نو که علما وي که طالبان وي که عوام وي باید د ځان صحت وساتي. ځان صحت لازم دی، ځکه که سړی جوړ نه وي عبادت بیا هم نیمګړی وي. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 280 مبحث لعب جلد نمبر 15 دې ته پر وضاحت ورکړی دی. نو محترمه په دې کې څه مشکل نشته، کوه. والسلام علیکم ورحمت الله.